ملا یعقوب د طالبانو په لیکو کې د فاسدو کسانو د موجودیت خبر ورکړ. د طالبانو تحریک د مؤسس ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د اسلامي امارت سرپرست دفاع وزیر ملا یعقوب د طالبانو لیکو ته د فاسدو او شخصي ګټو پالونکو وسلوالو د ننوتو خبر ورکړ. هغه په یو غږیز پیغام کې د طالبانو ځینې مشران په دې کار کې په لاس لرلو تورن کړي او خبرداری ورکړی چې دا کسان به معلوم او مجازات کړي. مودي د بایډن مرستیال سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر له مرستیال کاملا هاریس سره د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. د هندوستان انډیا ټوډے ورځپاڼې د دې لیدنې یوازې خبر خپور کړی او نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي.